پام د مادیت نړۍ هر خوا ایښي دمونه ډېر په بې رحمه وړي معنویت زموږ له ژوندونه وایي ګمراه ډالې دي ګمراه ډالو کې زما نوم هم ورکړی دی پخپله نه د ګمراه چې په کاکار یې ونې پسې ده زه ګمراه یم چې د الله قرآن و حدیث ورته وایم قرآن ورته وایم حدیث ورته وایم وایي دا ګمراه ډالې دي په دا مه پسې کېږي د دې خبره ما منئ بله ورځ چا راټول هلته لیکلي وو دا صحابه ورته ښکنځاوې کوي مال د ظالم زه ورته صحابه پېژنې نه زه په خلکو پېژنم کوشش مې دا ښکنځانو زه ولې که زه خاموش وای وتای ننوتی بس دا خپل کور ته تلای بیرته راتلای دلته مې ورستی ته د لمانځه کیسه کوي ثواب لري پلانی دی لري دا لري چې د چا تعلق نه وای ورسره بیا بله د مشکلاتو سره زه نه وایم مخ سوی زما د قسم په خدای له ډېرو سختو مشکلاتو سره زه مخامخ سوی یم مخامخ کېږم هم لیکن ستاسې د ایمان په خاطر باندې چې دا څه زما اواز هر وي یا ورسېږي د هغو ټولو د ایمان په خاطر زه دا خبرې کوم د هغو د ایمان غم را سره زما د الله په ذات قسم یې د خلکو د مسلمانۍ درد را سره پر دغه حال باندې زه نه د عزت شوقي یم نه ولو بلا که تکریر ته په عذابېږم نه د نامه شوقي یم نه نوم ماته ګټه کوي ډوډۍ مې خواته نه کېږي چې یو څوک مې میلمه کړي دا اوس خو بیخي د میلمستیا نه یم تر دغه یعنې یو شپږ اووه میاشتې مخکې بیا مې څه د ګزاري سهار به سړي راته وویل چې زما میلمه یې ته مازدیګر به مې په خدای وارخطا و چې اوس به سړي کره څنګه ورځې د میلمستیا نه یم ډوډۍ نه سای خوړی له ډېرو شیانو مې پرهېز نور نو په دا حال کې زه عزت څه کوم لیکن دا غم را سره د چې حقیقت وپېژنم دغه فیسبوک هم پر ځان قبول کړی ده دا هلته نږدې شاوخوا کې په دغه کې چې اوس نږدې داسې په دا نږدې کوڅو کې دا چې پر خوله ورځي هغه په موږ پسې لیکي ښکنځاوې بدې خبرې بد الفاظ غلط الفاظ دا وایي دا د خلکو ذهنونه بدلول یو وایي دا پر بریلویانو لګېږي بل وایي دا پر پیرانو لګېږي بل وایي دا پر فلاني خیلو لګېږي بل وایي پر صحابهو لګېږي بل وایي وابي د بل وایي تورات درته وایي بل وایي خلک یې سایان کوي دا موږ ټولې پر ځان راوړي که نه زه هم دغه انسان یم دا خبرې په راتکلیف کېږي او هغه څوک چې بیا ما ته رارسوي له هغه مې ډېره خوابدېږي تر هغه څه کړي اوس هغه څه موږ خو کړې ده ته اوس ما ولې غونجنه یې ولې مې پرېشانه کوي امتحانونه خو انبیاو باندې راغلي دي حتی انبیا شهیدان سوي دي پر دین انبیا دا له خپله ملکه بې ځایه کېدل دا خو یو معمولي مسله ده ورقه بن نوفایل چې نبي علیه السلام ټول کاشکې هغه وخت زه ژوندی وای چې تا دا خلک له کلي باسي دول او مخرجیهم له کلي به مې باسي ناولد ته ورته ښکاره شو ما به د الله دین راوړی ما به د الله د دین پیغام راوړی دوی به مې یو مخ له کلي باسي ورقه ورته وویل چې داسې هېڅوک نه ده پاته سوی چې دا ستا پر چم پیغام یې راوړی ده او له کلي ایستل سوی نه ضرور به دې له کلي باسي او یې هم ایستی 14 کاله له دغې خبرې وروسته له کلي وایستی وبې وهل انبیا تکالیف خو راغلي دي پر موږ به هم راځي خو موږ دونه قدر وایو په ارغنداو کې یو طالب وسملا د شیخ په لاباروي کې نو ولې وخت ډېر مسکین شوم ول پر یو لار باندې را روان وم والمال یا الله زه خو ایوب علیه السلام نه یم چې په دونه امتحان کې دې راوستلی یم زه د چکنک سور کبیر یم نو اوس موږ هم وایو چې یا الله نو د انبیاو شان خو زموږ نه ده پر موږ دغه هم تکلیف کېږي چا هلته یو سړی راته وایي چې فلاني فیسبوک کې دی پسې لیکلي نو موږ وایو د فلاني خو نه موږ مړی ورکړی د نم ضرر ورسولی د نم روپۍ ځینې خوړل دي په هغه زوی مړي موږ څه کړي خو بیا هم دا خبرې موږ پرېږدو نه الله دې موږ ته عزم و اراده راټینګه کړي چې بیا هم دا خبرې کوو دا خبرې د خپل وجدان په تقاضا ستاسې د ایمان په تقاضا بدري تکل د خیال کوه نشي بېتابه حسینه په بله شي جرس د انقلاب